د لاسي ساعت تکمه یې ووهله. په ژېړه رڼا کې یې ولیدل چې له 12 کمې دي. په لټ واوښت. پر ځان ویډ څادر یې پر سر راکش کړ. د خوبولي په شان له ځان سره وزمید. خو خوب چیرته و؟ د اړخ بدلولو سره یې یوازې چورتونه له سره شول. شپه مې هم ناارامه شوه. که سهار وختي په خپل وخت راویښ نه شوم، که د دروازې په کړپ اکاله خوب راویښ شو او غږ یې راباندې وکړ، که ټکسي اډې ته په لاره کوم شناخته په مخ راغی او پوښتنه یې وکړه چې په دې شنه خړه چیرته له خیره، که د بسونو لوی اډه کې کوم شناخته ولیدم. قسمه قسم پوښتنو یې په ذهن کې ټنګې وهلې. که به یې یوه له ذهنه تمبوله، بله به تیاره ولاړه وه. خو یوې اندېښنې کله هم غیر حاضري نه کوله. که سهار یې مور یا ابۍ راشي، لمانځه ته د بیدارولو لپاره یې د کوټې دروازه ټک ټک کړي، د تل غوندې په کرار او مینهناک غږ ووایي: انورشاه و انورشاه، جګ څه خانه، د لمانځه وخته. خو د کوټې لخوا همیشنی ځوابي غږ وانه وري. نو مور به یې د تل په شان دروازه خلاصوي، او کله چې دروازه خلاصه کړي او وګوري چې د انورشاه ځای پروت دی خو خپله نشته، نو به وایي چې وختي پاڅېدلی او تشناب کې به اودس کوي. خو چې وګوري چې د کوټې له څنګ سره د تشناب څراغ هم مړ دی، یو څه به چورتي شي، خو به وایي چې کیدای شي وختي پاڅېدلی او مسجد ته تللی وي. خو د چای تر وخته چې دی له مسجده نه راګرځي او ورسره شیبه په شیبه د مور اندېښنه په زیاتېدو وي. څه باید وشي چې مور او کور دغسې په اندېښنو کې پرېنښودل شي؟ له دې سره یې له ماشومتوب بیا تر ځوانۍ څو خاطرې په ذهن کې راتازه شوې. یو ځل چې له همصنفیانو سره سوات ته په منظره تللی و او د ژوند تر ټولو له ساتري او خوند ډکه ورځ یې تېره کړې وه، خو په ناوخته ماخوستن د راتګ تر وخته یې مور ورته ډوډۍ ته منتظره او اندېښمنه ناسته وه. د مور هغه تکراري نصیحت یې ورته په زړه شو چې ای خانه، چې هر ځای ځې او شپه کوې، مازې ما ته وایه چې پلانکي ځای ته ځم، اتې به مې اندېښنه نه وي. خو انورشاه اوس د وطن په سفر روان و. که یې مور یا اکا ته ویلی وی، هېڅ امکان یې نه و چې اجازه ورکړي. مور او اکا یې پخوا څو واره وطن ته د تګ خبره په خوله کې وروچه کړې وه. تر اوسه یې کوم ملګري ته هم آل نه و ویلی چې له تګ وروسته یې کورنۍ ته خبر ورکړي. دغه د راز خبره یې په میاشتو میاشتو په زړه کې پټه ساتلې وه. اوږدو چورتونو نارامه کړ. ناڅاپه ذهن ته یو څه ورغلل او له ځایه پاڅېد. د اطاق ګروپ یې ولګاوه. پر کونج کې ایښې د کتابونو بکسه یې راواخیسته. له یوې کتابچې یې سپینه ورقه راپرې کړه او له لږ چورته وروسته یې ولیکل: اکا او ابۍ السلام علیکم، زه وطن ته لاړم، هېڅ اندېښنه به راته نه کوئ، پیسې او د لارې کرایه راسره شته، په وطن کې به څو شپې د ماما خېلو کره وکړم، پوښتنه به یې هم وکړم او وطن به هم ووینم، تاسې به هېڅ اندېښنه نه کوئ، انشاءالله چې ورسېږم حال درته رالیږم، دعاګانې به کوئ راته، وسلام، انورشاه خان. خط یې ولیکه، کاغذ یې کت کړ او تر بالښت لاندې یې کېښود. خط نه و، سم د خوب تعویض و چې د ده اندېښنې یې پسې واخیستې او شیبه وروسته د خوب په دنیا کې و. د ګلاب شاه کورنۍ له اصله د پکتیکا د بوټاخان ولسوالۍ وه. ګلاب شاه ډېر عمر په هندوستان کې تېر کړی و. دوی په کلي کې پیسهدار خاندان و چې خلکو به بزازان بلل. لویه برجوره کلا، پراخې ځمکې، اصیل آس، 2 کلبې غوایي او په کلیوالو کې ګروۍ یوازې د دوی وې. ګلاب شاه دا څو کله له هندوستانه پاتې و او ورور یې ولی شاه د هند په مدارس کې په معامله پروت و. د کمونیستانو کودتا او د شورویانو یرغل د نورو افغانانو په شان د ګلاب شاه کورنۍ هم مجبوره کړه چې خپله برجوره کلا او زرغونې ځمکې پرېږدي، مخ په پاکستان هجرت وکړي. دوی له ځان سره په بالښتونو کې یوازې نغدې پیسې او له هندوستانه راوړي سره زر پاکستان ته یوړل. ګلاب شاه چې عمر یې د بنګال، مدارس او کلکتې په ښارونو کې په بزازۍ او کاروبار تېر شوی و، د دې سیمې په ژبه او دود بلد سړی و. نو ځکه یې د مهاجرو د کمپ پر ځای د هریپور کلابټ کالوني د ژوند لپاره غوره کړه. څو کاله وروسته چې د پېښور حیات آباد پراخېده، ګلاب شاه هم پکې یو پلاټ ونیو چې بیا یې پوخ کور ورباندې ودان کړ. ګلاب شاه 2 ښځې کړې وې. له مشرې ښځې یې یوازې 2 لوڼې وې چې واده شوې وې. کشرۍ ښځې یې اولاد نه درلود. د ګلاب شاه د بل ورور ولی شاه خیلخانه 5 لوڼې او یو زوی انور شاه و. دوی چې له هریپوره پېښور ته راکډه کېدل، انور شاه تازه پل اخیستی و. له ده وروسته یې 2 خویندې همدلته پیدا شوې. د انور شاه ماماګان پخوا په هریپور کې دوی ته نږدې اوسېدل، خو چې دوی پېښور ته کډه شول، څو کاله وروسته یې ماماګان وطن ته لاړل. د انور شاه د ماشومتوب تر ټولو خوږې خاطرې هغه وې چې دی به له خپلې مور او خویندو سره هریپور ته د ماماګانو کره په شپو ته.
هلته به له مشر ماما جلال خان سره په موټر سایکل سپور ګرځېده. د ماما له زامنو سره به پټیو ته په وښو پسې وت او ماښام به یې د ماما له لورانو نوي نکلونه اورېدل. خو د انورشاه ژوند دا ډېر وخت بیخي یکنواخته و. سهار مکتب د ده په خبر سکول ته لاړ شه او ماسپښین بېرته راځه. مکتب هم ښه لرې چې سوزکی له یوې خوا 10 روپیو غواړي. مکتب چې د پیسهداره پاکستانیانو زامن پکې و، اکثره درسونه یې په انګلیسي او ځینې په اردو ویل کېدل. د دې سکول درسي معیار که څه هم د پیسونو غوندې لوړ و، خو انورشاه یې له خپلو خلکو او افغان مهاجرینو بیل کړی و. انورشاه اول د مور او بیا د مکتب زوی و. پلار به یې اکثره په سفر کې و. تره یې چې ده به اکا باله، له مزاجه تروش او توند سړی و چې انورشاه به اکثر مخه ترې چپوله. یوازې مور و او مکتب و چې د انورشاه شپه او ورځ ورسره تېرېدله. سهار به یې چې ناشته په خوله کړه، مور به یې د مکتب یونیفورم، بوټ، جرابې او د ورځې خرڅه یا 30 روپۍ تیاره اماده کړې وه. اوس چې لوی هم و، مور یې همغه د ماشومتوب د وخت غوندې سر په خپلو لاسونو ورغوړاوه او تر هغو به ورسره سرګردانه وه چې مکتب ته به یې رخصت او د کور دروازه به یې پسې پورې کړې. له انورشاه سره یوه تلوسه چې له کوچنیوالې راپاته وه د ماما خېلو کره د تګ موضوع وه. دی پوهېده چې ماماګانې اوس افغانستان ته تللي چې د دوی اصلي وطن دی. که به له وطنه څوک راغلل، ده به د وطن پوښتنه ترې کوله چې څرنګه ځای دی او د ماما کور یې څرنګه جوړ دی. کله کله به یې مور ته هم وطن ته د تلو خبره کوله، خو د اکا په مخ کې یې دا خبره په ژبه نه راوړه. له وطنه راغلو میلمنو چې ده به د ماماګانو پوښتنه ترې کوله، هغوی به نور داستانونه شروع کړل. په وطن کې د جګړو، د خلکو د غربت، د ژوند سختوالي، کلیوالي جنجالونه، تربګنۍ او نورې داسې کیسې به یې کولې چې انورشاه ورسره هیڅ دلچسپي نه درلوده. خو همدې کیسو د وطن په اړه دومره پوهولی و چې افغانستان څنګه ځای دی، څه پکې پېښ شوي یا پېښېږي. انورشاه په 8م صنف کې و چې ټلویزیون په امریکا کې د یوې لویې پېښې خبره کوله او بیا به یې ورسره افغانستان هم یاداوه. په دې ورځو کې په مکتب کې هم دغه موضوع ګرمه وه. ځینې استادانو تر ژبې لاندې په پاکستاني واکمنو بد ویل چې ولې د مسلمانانو پر خلاف له کفارو یا امریکایانو سره ملګري شوي دي. یوه ورځ چې انورشاه او کوچنۍ خور یې له اکا سره د ماخوستن ډوډۍ ته ناست و، په ټلویزیون کې نطاق په افغانستان کې د امریکا د حملې خبر ورکاوه. انورشاه 100 زړونه یو کړل او له خپل ترې د افغانستان د حکومت او د امریکایانو د حملې په اړه پوښتنه وکړه. ترې په لنډو کې ورته وویل، مشران حقداران د خدای وبخي. متل به یې کاوه چې شتور دیدي نه دیدم. مانه که چا درته وویل چې اوښ کومې خواته لاړ، ورته ووایه نه مې دی لیدلی. اوس ته هم په دې خبرو کار مه لره، خپل سبق دې وایه، امریکا پوسه کار یې پوسه. خو انورشاه ته سودا ورلوېدلې وه. که به په سیم کې له ملګرو سره په مجلس و او یا په کور کې له راغلو میلمنو سره، پر افغانستان د امریکا د حملې خبره به یې یادوله او کوښښ به یې کاوه چې ځان پوه کړي. د تازه خبرونو د کتلو لپاره یې کله ناکله اخبارونه هم رانیول او مهم مطالب به یې مطالعه کول. یوه ورځ چې د تاریخ د مضمون درس وختي خلاص شو او ټالۍ وهلو ته لا وخت و، انورشاه همدا فرصت غنیمت وباله او له استاد نه یې په افغانستان د امریکا د حملې پوښتنه وکړه. د تاریخ پاکستاني استاد چې له ږیرې سره یې برید هم خریېلی و، په نیکټایي یې لاس تېر کړ او په ځانګړي انداز یې وویل چې دا خبره د یادولو ده. ښه ده چې دا موضوع روښانه کړو. اوس دلته هم یو ځای بل ځای خبرې کیږي چې زموږ پوځ ولې د امریکا ملاتړ وکړ. اصل خبره دا ده چې افغانستان کې تروریزم ځاله کړې وه. هلته ډېر بنیاد پرست او خطرناک خلک راټول شوي وو. دا لکه په امریکا کې چې تباهي وکړه، موږ ته هم خطر کیدی شوی. د متمدنې نړۍ او رجعت پسندو ترمنځ له پخوا جنګ روان دی. موږ د یو مترقي هیواد په حیث باید په دې جنګ کې خپل سب معلوم کړو. په همدې اساس زموږ پوځ د مترقي نړۍ حمایت وکړ او خپل ځمکه او فضا د امریکا او د هغوی د متحدینو په اختیار کې ورکړه. موږ باید په دې موضوعاتو کې د خپل پوځ او حکومت ترڅنګ ودرېږو. هغوی د قومي مفاداتو په اساس فیصله کوي. که زموږ پوځ داسې نه وای کړی، زموږ ایټم بم په خطر کې و. زموږ د پوځ دا فیصله به د پاکستان د عوامو لپاره ښه نتایج ولري. زموږ په اقتصاد به مثبت اثر وکړي او زموږ پوځي ادارې به نورې هم مضبوطې شي. زموږ لپاره تر ټولو مهم څیز زموږ قومي مفادات دي. دا خو به اورېدلی وي چې سبسې پهلې پاکستان. ځینو شاګردانو چکچکې کړې. انورشاه چې په قلم یې غاښ لګولی و، له ژور چورت څخه د یوې نجلۍ په غږ راپخوت شو چې په لړزېدلي غږ یې وویل، محترم استاد، خو موږ له تاسو نه د سبسې پهلې نه زیات دا شعار اورېدلی
पाकिस्तान का मतलब क्या لا اله الا الله. اوس چې د امت غدارانو د مسلمان ورور پر خلاف له کافرو سره لاس یو کړی او د امریکا بندګي کوي، معنا یې دا ده چې دوی دغه شعار هم په منافقت وایي. دوی د الله منونکي نه بلکې د امریکا غلامان دي. له دې سره په سیند کې معناداره خاموشي خپره شوه. استاد چې پوښتنه یې اخیستې وه داسې معلومېده لکه له ځوابه چې تښتي. ساعت ته یې وکتل او ویې ویل وخت مو پوره دی چې ټالۍ ولې نه وهي. او بیا په اوږدو ګامونو له سیمپه ووت. انورشاه په نجلۍ پسې سر تاو کړ. د پای له خوا دوهم کتار کې ناسته دغه نجلۍ لیلما نومېده. دا هم له حیات آباد څخه راتله. کله ناکله به یې په سوزکي کې هم لیدله. داسې معلومېده لکه د دغه غوندې چې له کوم مهاجر خاندان سره تعلق لري. د نورو نجونو خلاف پټخولې او باحجابه وه. د هغه ورځې له سوال او ځواب انورشاه په دې پوهېدلی و چې پر افغانستان د امریکا یرغل بې منطقه او ظالمانه دی. خو د ده لپاره بیا هم مهمه موضوع همدا وه. کال یو نیم کال وروسته د انورشاه سترګې پوره خلاصوي او پوهېده چې په افغانستان کې څه تېرېږي. امریکا ولې او څنګه پر افغانستان حمله کړې او د طالبانو اسلامي حکومت یې ولې نه لورېده.